ویلکم ټو هوم اف بایولوژي، ستاسو خپل چینل په دې کې تاسو د بایولوژي او د ساينس ویډیوګانې په پښتو کې اورېدای شئ. نننی ټاپک زموږ د پولیو تاسو ته پته ده چې پولیو مرض زیاتره ماشومانو ته راځي او د دې د وجې نه د ماشوم خپه او یا لاس باندې مسله راشي. مطلب دا دی چې ګوډ شي. پولیو کوم وایرس چې دی د هغې شکل داسې چې د دې آوټ سایډ ته داسې غني شان شکلونه او د دې کوم جینیټک پیک اپ چې هغه کې یو آر ان ای او دغه آر ان ای چې د یو کیپسیډ کې بني، دینه چاپیره یو شیلی د دینه ممبرینی چاپیره. نو تاسو سوچو کوئ چې دا څونه مضبوط وایرس دی او د دې ګروث لپاره د کاربوهایډریټ او پروټین ضرورت دی چې هغه ته موږ ګلایکو پروټین چې دا وته وایو. نو دا د پولیو وایرس شکل دی. بل کازز چې د دې وجوهات څه دي، د ټول نه د پولیو مرض شکل راځي. د هغې اولنۍ وجه دا ده ماشومان د کور نه بهر یا په کور کې دننه په ګندګۍ کې لبې کوي. نو په دې ګندګۍ په دې لبې کې بکټیریا او وایرس وي. او بل دا د ماشومانو سکین چې دی هغه ډېر نرم وي، په دې کې واړه واړه فورز وي، یعنې واړه واړه سوري. دغه وایرس د دوی په دې سکین کې دننه ځي او په دې بلډ سټریم کې ملاویږي او بیا زموږ د ایمیونټي سره چې دی جنګ کوي. بل غټه وجه دا ده چې ماشوم ګنده اوبه څښي، نو په ګنده اوبو کې بکټیریا وایرس موجود وي او دا دوی خېټې ته ځي خپل عمل چې دی کوي. بل خبره دا ده د ټول نه غټه وجه دا ده چې کله ماشوم باتروم اټینډ کړي د هغې نه بعد د خپل لاسونه نه وینځي او په دغه وخت کې د په دې لاسونو باندې بکټیریا او وایرس چې دی دا پنښتي او خپل کار زموږ په بدن کې شروع کړي. بل غټه وجه چې د بکټیریا او د وایرس دا ده چې ماشوم کله په کولاوزي کې ډک بول کوي، نه هغه د دوی لاس ګنده شي او دا ګنده لاس ته وجې نه دغه جراثیم او وایرس چې دی خاص کر پولیو وایرس چې د خېټې ته لاړ شي او قوت مدافعت سره جنګ شروع کړي. ریزلټ چې دا ټول کارونه وشي، ګندګي خیال ونه ساتلی شي، دا ریزلټ به صحیح دی. پکچر داسې کوي ماشوم به بیا داسې شي ټول ژوند چې دی به په عذاب شي. نو دې مرض ته په دې تصویر کې چې تاسو وینئ نو دې ته موږ وایو پولیو. ټریټمنټ علاج سره چې کم ماشوم عمر د 15 کال نه کم دی هغوی ته ویکسینیشن وشي، او چې کله ورته ویکسینیشن وشي نو ماشوم چې دی هغه بیا صحتمند د ژوند چې دی تیری. نو خپل خیال هم ساتئ او د خپلو ماشومانو خیال هم ساتئ. او که زما ویډیو خوښه شوي نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو. تھینک یو، ډېره مننه.